السلام علیکم ملګرو، څه حال ده؟ ښه یاستئ؟ جوړ یاستئ؟ په خیر یاستئ؟ د ما پیغام ګلبدین راکټیار ته. ګلبدینه تا په ښځه کې غڼو وایم د تا خور او مور وغوایم. ګوره څونه کونه به دې ورکړي، څونه به دې خور کونه ورکړي، څونه به دې مور کونه ورکړي، څونه به دې لور کونه ورکړي. د تا د مور په کوس کې غڼو وایم د رنډۍ زوی، د خرکوسي زوی، د مردارې زوی، مردار خوره د الله. څلوېښت کاله د جهاد وکړو د تا په ښځه کې غڼ در ووم. څلوېښت کاله د جهاد وکړو، د جهاد په نامه باندې افغانستان در په دره کړو، برباد یې کړو، تباه دې کړو. اوس دې ویلي دي چې نجیب د افغانانو قاتل ده. هر کنکلي ته، هر سپینیرې ته، هر ښځې ته، هر ځوان ته دا معلومه ده چې د افغانانو قاتل ته یې. ولاړې په ایران کې کېناستلې دي، د پاکستان غلامه تېه کوي، د پاکستان خبره دي، د افغانستان حکومت در په دره کړو، د افغانستان هر وسایل د ټول راوړو، کباړ دې په پاکستان باندې خرڅ کړو. تا مور د سپي وغوایم خرکوسه د الله بې غیرت. د تا په لور په کوس کې در ووم، د تا د ښځې په کوس کې در ووم، د تا د مور په کوس کې در ووم، د مردارې زوی د الله خرکوسه په ځان باندې د جهادي نوم ایښی، د جهاد بلا دې در باندې وګرځي. خرکوسه مردار خور د جهاد په نامه باندې افغانستان واخیستو، در په دره دې کړو. افغانان دې در په دره کړو. څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په نورو ملکو کې مهاجرین در په دره. تا ورته دې خرکوس دې بې غیرته وغیم. خرکوسه دونه کونه دې ورکړې ده، دونه کونه دې ورکړې چې یو مخ بې اندازې کونه دې ورکړې ده مردار خوره، لکه ته چې د افغانستان د هغه د نجیب په هغه به دې ویلي دي چې دی د افغانانو قاتل ده. مردار خوره د الله خرکوسه د تا په ښځه کې غڼ در ووم، د تا د لور په کوس کې ووم، د تا د نغور په کوس کې در ووم. مردار خوره خرکوسه کونه ورکړه، مردار خوره د الله بې غیرته.